د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی آفتاب عالم د شهزاد محمدي، احمدشاه فاضلي او ګلبدین نایب په اړه څه وایي. خو مخکې له دغه چې دغه خبرې در وړاندې کړو، که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی. د شهزاد بیرته رالېږلو کیسه له کوم ځای شروع شوه. که څه هم د شهزاد په اړه داسې راپورونه دي چې د ګلبدینۍ په پرتله لا هم د ګوښه کړی شوی کپتان اصغر افغان په پلوی و او زیاتره وخت له هغه سره لیدل کېده چې د بورډ لخوا په سزا ورسید. ترلاسه شویو معلوماتو له مخې کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا خلاف لوبې وروسته لوبډله بس کې هوټل ته یا له هوټل نه را روانه وه چې لار کې بس خرابېږي. انګلستان کې د بس ډرایور ملي لوبډلې ته بل بس راغواړي او له ملي لوبډلې غواړي چې د لږ فاصلې لپاره په پښو لاړ شي تر څو بل بس راورسیږي. له ملي لوبډلې سره بیا ځلې یو ځای شوی د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي په شمول ټول لوبغاړي له خراب شوي بس نه ښکته کېږي، خو د شهزاد غوښتنه نه وي او د پښې درد له کبله وایي چې زما پښه درد کوي او بس کې پاتې کېږي. دلته ورته د بورډ چیرمن فضلي صاحب وایي چې ته چې دومره پیاده مزل نشي کولی نو لوبه به څنګه وکړې. خو شهزاد د کوم بل ځواب پرته توند ځواب ورکړ چې د فضلي غوسه راپاروي او له ملي لوبډلې سره د ملي منیجر نوید صایم غواړي چې د شهزاد د فټنس راپور په فزیو عظیم مالک راپور جوړ او نوموړی پکې په رسمي توګه وښیي چې روغ نه دی او رنځور دی. د عظیم مالک لخوا چې له تېرې یو لسیزې ټول افغان لوبغاړي په غیر قانوني انجکشنو معتاد کړي دي، د شهزاد د ټپي کېدو او په اسانۍ د نه جوړېدو راپور برابروي او آی سی سی ته لیږل کېږي چې هغوی لخوا هم منل کېږي او شهزاد محمدي ته ویل کېږي چې اوس نو ګیر لګوه چې بیا بدمشي ونه کړې. منبع آفتاب عالم: فیصله نو تاسو وکړئ. دا کرکټ بورډ د فضلي د پلار دی.